د سورة الواقعه وظیفه او د هغې بېشمار فواید. ډېر محترم ورونو، نن درته د سورة الواقعې یو داسې زبردسته وظیفه ښیمه. کله چې تاسو د دې وظیفه شروع وکئ نو الله جل جلاله به تاسو په رزق سره مالامال کړي. روزي به دې رب العالمین ډېره زیاته پراخه کړي، خصوصا هغه خلکه چې هغوی د رزق د تنګسیا سره مخامخ شوي دي او د هغې د وجې نه دوی انتهایي پریشانه دي او د دې خلکو د روزي بالکل لنډه تنګه ده. نو که دا خلکه د سورة الواقعې دغه تلاوت شروع وکړي نو الله جل جلاله به د دې خلکو د روزي ډېره زیاته پراخه کړي او داسې ځای نه به ورته فراخه کړي چې د دې خلکو به په ذهن، په وهم، فهم، ګمان کې هم نه تېرېږي. دا دومره پاورفل وظیفه ده. دا وظیفه په ورځ کې صرف یو پیاڼی کول دي. دومره ګرانه ده نه، اسانه وظیفه ده. صرف یو پیاڼی کول دي او الله جل جلاله به دې په دې سره د دې وظیفې په برکت سره په رزق باندې مالامال کړي. د دې صورت یو نوم هغه سورة الغنا هم دی، یعنی دا د مالدارۍ والا صورت دی. که یو انسان په فقیرۍ او مسکینۍ او غریبۍ کې مبتلا شوی وي، غربت د هغه انتها ته رسېدلی وي، که دغه غریبانان خلکه د سورة الواقعې د دې ذکر شروع وکړي او د دې صورت تلاوت کوي روزانه، نو الله جل جلاله به دا خلکه مالداره کړي، غربت به رب العالمین ختم کړي. دغه رنګې کله کله داسې وشي چې زمونږ د روزي لنډه تنګه وي نو هغه د هغې ډېرې وجې کیدی شي، یا خو د کور خلک ډېر دي نو دې د وجې نه زمونږ روزي لنډه تنګه وي او آمدني زمونږ کور ته لږه راځي، او یا چې د کور کم یو سربراح وي نو هغه سربراح، هغه مشر کار روزګار نه کوي او بل څه د معاش ذریعه نه د هغو نه بغیر، مګر که دغه مشر څه کاروبار وکړلو نو کور ته به روزي راشي او که ویې نه کړو نو بیا به روزي نه راځي. یو د کاروبار نشتوالی وي یا روزي لږه راځي کور ته. د دغې مسایلو د ختمولو دپاره تاسو د سورة الواقعې دا کومه وظیفه چې ده نو بالکل د سورة الواقعې دا وظیفه تاسو د دې مسایلو دپاره کولی شئ. یعنی که د چا کاروبار نه وي نو الله به ورته کاروبار ورکړي، د عزت مزیدار روزګار به ورته ورکړي، او چې د عزت مزیدار روزګار درته الله درکړو د هغې په وجه به د رب العالمین روزي پراخه کړي. او یا زمونږ روزي شته د کور کې لیکن په هغه کور کې په هغه روزۍ کې برکت نشته، نو اوس په دې کې د برکت د پیدا کولو دپاره، یعنی روزي ډېره وي خو برکت نشته، نو د برکت د پیدا کولو دپاره هم تاسو د دې وظیفې ذکر کولی شئ. د سورة الواقعې چې دا کومه وظیفه ده نو دا وظیفه بالکل تاسو د دغې دپاره کولی شئ. دا خبریات ساتئ چې دا وظیفه خو به کوئ، خو دې سره به د یو خبرې لحاظ ضرور ساتئ چې ګورئ کله هم خوراک کوئ نو خوراک به په شریکه باندې کوئ، جدا جدا خوراکونه قطعا مه کوئ. کم کور کې چې جدا خوراکونه کیږي هغه کور والا د غربت، د مسکینۍ او د فقیرۍ سره مخامخ کیږي او غربت د هغوی ډیر زیات وي. نو چې کله په کم کور کې جدا جدا خوراک کیږي نو د هغوی روزي لنډه تنګه وي او د هغوی په کور کې هېڅ خیر او برکت نه وي. د ټولو اول تاسو کوشش کوئ چې تاسو کله روټۍ خورئ، کله خوراک کوئ نو په شریکه باندې کوئ، که لږ وي او که ډېر وي خو هغه په شریکه باندې کوئ. انشاءالله د دې عمل په برکت باندې به د رب العالمین روزي ډېره زیاته پراخه کړي. په غریبي دې وي الله به د غریبي ختمه کړي، د مخلوق چې دا کومه محتاجي ده د هغې محتاجۍ نه به د هم رب العالمین خلاص کړي. دویمه خبره چې د ماښام د لمانځه نه پس یا د مازدیګر د لمانځه نه پس کوم وخت ولا مقرر کو
بیا به دا وظیفه په هغه وخت کې روزانه کې. نو که یو انسان سره د مازدیګر د منځونه پس وخت وي نو هغه د روزانه 3 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وي. بیا د یو پیړۍ د سورۃ الواقعه تلاوت کوي او بیا د 3 پیړۍ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وي. دا عمل د روزانه جاری ساتي، یعنی روزانه د دا عمل کوي. د دې عمل په برکت باندې به الله جل جلاله د دې انسان روزي ډیره زیاته پراخه کوي. نو یو ډیره زیاته زبردسته او ډیره زیاته مفیده وظیفه مې درته خوله. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې وظیفې مکمل اجازه شته دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستی شي.